خدای کوي مسلې چې ګوره زه بیانوم فایدې د ساتي د ښځو دپاره هم دي سړو دپاره هم دي. ګوره رکوع کې مسله تېره شوه که نه چې ملا به بالکل اواره او سیده ساتي د ښځو دپاره هم ده. هلته زموږ په ملک وایي نه جي د ښځو دپاره څه ده ملا به بالکل داسې معمولي را ټیټه کړي لکه ولې وایي عورت یې ښکاره نه شي. ټول غم دغه د عورت سره دی ښکاره نه شي او ښکاره نه شي. نو ښځه خو کور کې لمونځ کوي په کور کې بیا اکثر په کمره کې ولاړې هغې ته ګوري څوک بل په پرده کې ښه غټ صادري غټې کپړې په دې کې عورت کله ښکاره کړي. دا فرق بې دلیله دی. دا فرق څه دی بې دلیله دی. داخلي منځ کې څه فرق نشته. موږ داخلي منځ وایو صحیح ده چې عورت د زنانه په منځ کې پردې مسلې احکام جدا دي جدا دي. د صفونو مسله هغې باندې جمع لازم نه ده. هغه چې کله زنانو له امامتي ورکوي نو په منځ کې به ودرېږي. دا بارایي مسایل دي چې خو موږ دننه د منځ کیفیت بیانو هغه یو شان دي. ځکه یو مولوي صاحب رد کوو په موږ باندې چې دوی دا وایي چې د نارینه او د زنانه په منځ کې فرق نشته. نو واورئ دلایل. ما دا بیان ډېر په غور سره اورېدلی او رب الکعبه په الله ته قسم خورم چې زړه کې مې دا وکړه د دلایل بیان کړو صحیح دلایل خو موږ به سبا له دا مسله بیان کړو چې موږ په دې کې خطا وو. یو درې څلور حدیثونه زما ذهن ته رالو هغه کمزوري حدیثونه دي سندن ما دې به دا بیانوي غوږ مې ورته ایښود نو هغه دا وی چې فرق په منځ کې نشتي ای سلفیانو د زنانه او د نارینه. نو بیا ستا مور ولې جومات ته منزله نه راځي ستا سره په صف کې ولې نه ودرېږي. یو دلیل. دویم دلیل نو ستا خور بیا ولې د جومات امامتي نه ورکوي چې ته منځ کې فرق نشته. دویم دلیل. دریم دلیل دا دی چې بیا په منځ کې خپله خور یا لور راوله نو خوا کې چې ورسره کوم سړي ولاړي چې د هغوی د خپو سره خپې لګوي او د هغوی د اوږو سره اوږې لګوي. دا څلورم دلیل. او بیا داسې لګي او خلکو لاندې سبحان الله نور بس ته څه ورته ووایه خو د داسې دلیل پېښ کړو په هغې د پاسه نوره نه خېږي نور دې څه دلایل بیان کړي. بیا مولا د پنجاب دی پنجابی دی وی پوه شوی به خبره که نه هغه پوه شو نو یې تپوس دې وکړئ که نه د دوی نه تپوس وکړئ چې څنګه تاسو وایئ چې منځ کې فرق نشته او ستا خور خو تا چې د ورځ جومات ته رانه وسته منځله ځان سره مور دې رانه وسته نو قمقله ته زما په دعوه باندې اول پوه شوی نه چې څه وایم تا چې د زموږ مسله اورېدلې نه ده په غور سره چې موږ څه وایو. ام الدرداء رضی الله عنها امام بخاری سوی په صحیح بخاری کې دا روایت وی کانت تصلي صلاة الرجل هغې به بالکل داسې لمونځ کوو لکه څنګه چې سړي کوي وکانت امرأة فقیهه او ډېره پوهه ښځه وه. په دې باره کې څه خیال دی؟ په دې به هم دا اعتراض کوي چې ام الدرداء بیا د صحابه کرامو په منځ کې ولې نه ودرېده هغې ولې خپله خپې سر نه لګوله. دا بعض مولیان د تعصب په دې دریاب کې دومره جوور ورکوشي چې بیا غریبانان اوتې بوتې شروع کړي په خبرو هم نه چې دا زه څه ویم او څه نه ویم اعتراضات دي. نو موږ دا وایو چې منځ کې داخلي څه فرق نشته او دومره درته وایم ورب الکعبه چې څو پورې ژوندی یم زه به په انتظار یم او که زه مړ شوم نو زما ملګرو له یا زما کشرانو له دې بیا جواب ورکړي او یا زما بچو له او زما نسل له دې ورکړي د قیامته پورې مور داسې بچی نه دی راوړی چې یو صحیح حدیث ثابت کړي چې بهې کې دی چې د ښځې لمونځ او سړي منځ کې فرق دی. دومره مضبوطه ویم به د الله په دې کور کې ویم او هغه ډکوسلې نه ولمسي لکه زه فضیلة الشیخ مبشر احمد ربانی حفظه الله یو لوی محدث دی د پاکستان یو لوی عالم دی ډېر پوه انسان دی. هغه سره زما په لاهور کې یو څو شپې راغلي دا په مکتبه کې هغه ما ته ډېرې عجیبه قصې بیان کړي.
یو دا قصه ماته وکړه چې زه د خپلو خواته ورغلم یو کلي ته د جمعې مونځ خو یې مونږ وختي کوو ما مونځ وکړو جومات کې راووتو بس د خپلو کور کې ناست وم نو بیا د بریلیانو خطبه چلېده او خطبه لیټ کوله نو په خطبه کې هغه وایي چې زما چیلنج دی اهل حدیثو ته سلفیانو ته که نر پکې ارادي شو وي دا قصه یې وکړه وایي زه جومات ته لاړم پسې جومات نږدې و وایي چې مونځ ختم شو زه په هغه ډک جومات کې وي پاڅېدم ما چې مولانا صاحب زه یو خبرې راغی هغه زه نه پېژندم چې دا شیخ مبشر احمد رباني زه که پېژندی نه هغه بیا په دې دیوال هم ورته و تښتېدو خو خبر ترې نه و چې څوک چې ځکه چې هغه مشهور دی بیا خصوصا شیخ حفظه الله مناظرو کې دومره تکړه دی زه د هغه سره مکتبه کې ګرځېدم نو په دې مکتبه کې بره په دې المارو له پاسه د ټول نه اوچت کتابونه بند پراته وو پړی ترې تاو شوی نو ما هغه ته ووایم شیخ صاحب دا کتابونه د بند تا ساتلي دي چې دې څه وجه ده وایي د دې خو ډېره ناشنا قصه ده دا خو موږ مناظرې له تللي یو ځای ته یو سړي چیلنج راکولي بیا رانه تښتېدلی او پټ شوی نو موږ ورته ناست وي ما هغه شاګردانو ته وایي چې دا کتابونه به ترې وړو دی به هلته ما پسې راځي او زما د ویسې وي کلونه تېر شو مناظرې صاحب کتابونه یو قشان پراته دي بیا هغه زوی ته یې ورشو یا پیزار راوړو نو هغه پیزار راوړو ما ته وخو وایي دا د هغه پیزار دي پیزار هم پراته دي او کتابونه هم پراته دي او کلونه تېر شو د اوسه پورې نه دی راغلی ښه نو وایي بریلي پسې ورغلم وایي ما چې مولانا صاحب ته یو خبره وکړه خطبه کې څه خبره وکړه تا چیلنج ورکړو وایي چا ما ورکړو وایي ما چې زه یې قبلوم زه راغلی یم تا وایي که چا دا خبره ثابته کړي دوی کې څوک نه دي زه یې اوس ثابتوم بغیر د کتاب او هر څه نه زه به تا سره دغه شان مناظره کوم او ته چې کوم کتاب راوړې راوړه یو ما ته وایي چې څوک یې وایي زه پلانی وایي کمرې ته راشه ما چې کمرې ته خو نه ځم خبره به دلته کوو وایي ته راشه الله بنده جومات کې دې شور جوړ کړو کمره کې به کېنو خبره به وکړو ما چې کمره کې نه کېنو چیلنج یې ټولو به مخکې ورکړی ټولو به مخکې به خبره کړو لګیا وایي څه زورونه راباندې وکړو وایي بیا یې زه داسې لږ سیټ ته کړم وایي ما ته وایي چې تاسو چیلنج یې ورکوئ که نه ورکوئ وایي ما چې موږ خو ورکوو وایي موږ چېرته درغلي یو ته به خبرې ته ګورې نه خو چیلنج دې ور وکړه پر روان دي دا خو موږ په جوش کې راشو خبره وکړو وایي ما چې په زوره به یې وایي بیا مې ټول جومات ته وایي چې مولانا صاحب وایي چیلنج تاسو هم ورکوئ موږ نه یو درغلي نو ته څه لره روان یې دا دی ستاسو په مخ کې دی زه ګورې دلته ښه تیار یم او ښه دلته ولاړ یم خو هغه تیار نه شو نو الحمدلله زمونږ خبرې ګوره هغه هسې د کوسلي غونته کې نه دي چې سم ووایي خبره کوو هغې ولاړ یو هغه ثابتوو په یو صحیح حدیث کې دا صحیح ټکی ورسره زه لګوم په یو صحیح مسند حدیث کې دا نه دي راغلي چې د زنانو د نارینه په دننه مونځ کې څه دی فرق دی دا نشته پرې ورسېدی که نو دا د سجدې دا مسلې رکوع دا مسلې د ښځو سړو ټولو دپاره دي دقه شان کوله او سجده به ښځه هم لګوي هلته وایي که نه وایي دا سینه به د ځمکې سره جوخته کړي او هغه چپړي ته سجده به لګوي او د دې دپاره چې عورت یې ښکاره نه شي دا ټولې څه فالتو خبرې دي په دې څه دلیل نشته ها که داسې دومره پورې خبره لا صحیح ده چې اوس یو مثال کې یو زنانه په حرم کې مونځ کوي نو ډېر دې لکه لاسونه نه کولاوئ ډېر دې بدن نه کولاوئ لږ معمولي دې کولاوي دومره چې پټه پاتې شي بس حرج نشته که سړی داسې معقول عنته کې علت هم په دې کې دا نه دي چې سنګلې به خورئ سنګلې خورول حرام دي په ځمکه باندې او دغه شان د جسم یو بل سره لګول دا هم ناروا دي ورسېدی